سلام دوستانو، په نن ویډیو کې به د کیفریم او ماسکینګ په اړه معلومات درکړم په انشاټ کې چې څنګه کولی شو چې په انشاټ کې موږ د کیفریم او ماسکینګ څخه کار واخلو. نو راځئ دوستانو د ویډیو په لور ویډیو مکمله سره وګورئ تر څو یو څه ترې زده کړئ. راځئ د ویډیو په لور. اوس دوستانو موږ انشاټ ته ورځو. سیسو انشاټ داخل شو دوستانو. په انشاټ کې ویډیو سلیکټوو، بیا نیو سلیکټوو او بیا بلینک سلیکټوو. بیا دلته سلیکشن مې واخیستی دوستانو. دلته راځو، دا څه زوم کوو او ورپسې به دوستانو دغه پی آی پي ته راسو. پی آی پي ته ور داخل سو او په پی آی پي کې بیا دوستانو موږ راځو دغه کیټ سلیکټوو. دوستانو دا مې سلیکټ کړي، دلته به راسو، دا به سایډ ته کړو او دلته به دوستانو پر دغه کیفریم سلیکشن واخلو. دوستانو دا مې سلیکټ کړي دوستانو. اوس راځو دغه ایمیج دې خواته داسې راولو د مابینځ ته او دلته مې هم بیا دوستانو کیفریم خپله باید سلیکټ چې وار د وار سلیکشن تاسو پر واخلئ. دوستانو دا اوس دوستانو د ریزلټ دا تر کومه ځای پورې چې راسي تر هغه ځای پورې به روانوي. اوس دوستانو ودرېده، خپل دغه راورسېد. اوس دوستانو تاسو کولی شئ چې دا بل طرف ته هم بوځئ. مثال کوچنه که کوئ کوچنۍ مو کړه لاندې طرف ته یې بوځئ او بل ته کولی شئ چې پورته طرف ته یې بوځئ. هرې خواته تاسو کولی شئ چې دا بوځئ. بیرته مثال زه دا خواته بیا هم دوستانو دغه ډېره په اسانۍ سره موږ کولی شو. تاسو وګورئ دا ریزلټ دی دوستانو. او دغه رقم موږ دوستانو ویډیو هم کولی شو. راځئ اوس ویډیو راواخلو. دا طریقه خو مو تاسو ته در وښوده، دا به ډیلیټ کړو. دا به راسو پی آی پي ته، دلته به ویډیو ته راسو، یو ویډیو به راواخلو. دوستانو دلته دوستانو زه یو ویډیو رااخلم، دغه ویډیو مې دوستانو راواخلو. دا دوستانو زه تاسو ته اوس ماسکینګ کې درښایم چې څنګه دا ویډیو موږ مثال په کوچني سایز کې راوستلی شو او بیا به دا دوستانو موږ اوس دا کوچني سایز ته واړول. دوستانو دوستانو موږ بارډر ورکولی د سایډو دا نه دی بارډر، هر رنګ بارډر تاسو ورکوئ، هغه دلته تاسو رنګ انتخابوی هم سئ، خپل یې جوړوی هم سئ. دوستانو دا مثال موږ اوس دا بارډر ورکړئ. دوستانو اوس راځو دغه ویډیو چې دا د لیفټ سایډ ته راولو. دوستانو اوس کیفریم مو سلیکټوو. دوستانو کیفریم سلیکشن واخلئ. دوستانو اوس ویډیو دلته راولو مابینځ ته. اوس ویډیو دا اوس تاسو دوستانو ریزلټ وګورئ. पैसा हर मर्ज की इलाज है, वैसी सी दुनिया में हर एक खुशी और सुकून में जिस भाई के पास पैसा वो बहन के लिए भाईजान. دوستانو دا و د کیفریم او د ماسکینګ ایډیټینګ او سیټینګ. دوستان دا تاسو در سره زده کړئ، دا ډېر ښه دی. تاسو ته ویډیوګانو کې په ښه درځي. نو هر طرف ته چې تاسو دوستان دا وغواړئ تاسو به بیولی شئ. دا خوا څخه هماغه خواته بوتئ، اوس بیا غواړو چې دې خواته راولو، رایټ طرف ته راولو. دوستانو نو دغه و د کیفریم او ماسکینګ. किताब के पहले पन्ने पे लिखा गया है पैसा सबका बाप. دوستانو دغه و د کیفریم او ماسکینګ طریقه. د داسې ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سره فالو کړئ. تر بیا هم پر پاک خدای سپارم. السلام علیکم.